د چین په شمال لویدیځ شینجانګ او یغور خودمختاره سیمه کې پرون د واورې ښویېدنې له امله د G30 ملي اکسپریس لاره تړل شوې وه. ګوزیګو ته نږدې یوه برخه چې د چین په ختیځ الیونینګ انګ د چین او قزاقستان په پوله کې د هرګوز سره نښلوي د یکشنبې په غرمه هغه وخت وتړل شوه کله چې د واورې کوچ په سړک راغی او ټول سړک یې بند کړ. د یادې سیمې ځایي مسؤلین وایي چې له 1 ساعت ځنډ وروسته واوره پاکه او سړک د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شو. د واورې ښویېدنې سربیره په دې وروستیو ورځو کې په یاده شمالي سیمه کې ډیری ځایونه د درنو واورو له امله پوښل شوي دي. د شنبې له سهار راهیسې د التای په کاناس منظره لرونکي ځای کې درنه واوره پیل شوې. کورونه او سړکونه یې پوښلي او ګڼې ترافیکي ستونزې جوړې کړې دي. د شینجانګ مرکز اورمچي کې هم د جمعې په شپه درنه واوره شوې وه. د واورې ورېدو وروسته د اورګاډي ځایي چارواکو په چټکۍ سره د بیړني غبرګون پلان عملي کړ. خپل کارمندان یې د اورګاډي له پلیټفارمونو څخه د واورې پاکولو لپاره تنظیم کړل او د مسافرینو سره د مرستې لپاره یې په انتظار خونو کې کاري ځواک زیات کړ. د یکشنبې په ورځ د شمالي شینجانګ د ځینو برخو په شمول د ایلی سیند درې تاچانګ او التای اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر ونیسي او خوندي پاتې شي.